تازه په کندهار کې خطرناکه چاودنه د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. د کندهار امنیتي مسؤلان وایي چې کندهار ښار کې د یوه ځانمرګي برید له امله 3 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. پیښه نن پنجشنبې اوري 2 سهار 8:30 بجې د کندهار ښار لومړی امنیتي حوزې اړوند کابل بانک مخې ته شوې ده. د کندهار امنیتي قومنداني ویان اسدالله جمشید سلامت اندار ته وایي پیښه د ځانمرګي برید له امله رامنځته شوې چې پر مهال یې 3 ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې دغه پیښه نن پنجشنبې سهار 8:30 بجې د یاد بانک مخې ته هغه مهال رامنځته شوې چې خلکو له بانک څخه د خپلو پیسو راویستلو ته لیکه جوړه کړې وه. د کندهار د امنیتي قومندانۍ ویان ټینګار وکړ چې دغه ځانمرګي په عامه سیمه کې شوې او ډیر مغژوبله هم ملکیانو ته اوښتې ده. د نوموړي په وینا د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او دا مهال تر درملنې لاندې دي. د پیښې په تړاو پلټنې پیل شوې دي. بلخوا د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 10 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. یاد وزارت دغه ولایتونه چې د وری میاشتې په 2 نیټه د اټکل له مخې یاد کړي بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، پنجشیر، نورستان، پروان، سمنګان، بامیان او سالنګونه دي. د دې ادارې د مسؤلینو په خبره چې په سالنګونو کې د درنې واورې د اورښت اټکل شوی دی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې مسؤلینو همداراز ویلي چې په ځینو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 40 ملي مترو او د واورې اندازه له 15 تر 40 سانتي پورې اټکل شوې ده.